د سود او زیان قصې مې په بلاو لګولې د سود او زیان قصې مې په بلاو لګولې پیسې مې د الفت ټولې په تاو لګولې نو څه وشو که دا خلک د سیل مې ډاکټران دي وطنه په پرهر د پټۍ چاو لګولې قربان دې شمه چرته لوپټې پیغلو له واخله قربان دې شمه چرته لوپټې پیغلو له واخله جنډې خو دې په ټوله پښتونخواو لګولې ګډوډ مې کو قصه د کربلا مې ورته وکړه ګډوډ مې کو قصه د کربلا مې ورته وکړه پرون مې ښې چکې په یو ملا ولګولې سلامونه ملګرو نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ عادل ارمان یم او د خپلې پاڼې عادل ارمان نه تاسو سره نیغ په نیغ یم څنګه چې تاسو لیدی شئ ما سره نن ګران ملګری ودان عثمان خیل میلمه دی په پروګرام کې خبرې ډېرې کول نه غواړم څه شاعري ترې ریکارډ کوم نو سلامونه ودان صاحب ډېره مننه عادل ارمانه خوشحاله اوسئ آباد اوسئ لکه ملګرو ته به څه ویل غواړئ څه به ووایو د هغې نه مخکې څومره ملګري چې دا ویډیو ګوري که هغه په خپل وطن دي او که مسافر دي نو زما لخوا دې سلامونه او احترامات ومني او شعرونه څو شعره چې د خپل مغرور ښایست د بلاګانو نه کار واخله د خپل مغرور ښایست د بلاګانو نه کار واخله مین مې که جینۍ د اداګانو نه کار واخله مننه د خپل مغرور ښایست د بلاګانو نه کار واخله مین مې که جینۍ د اداګانو نه کار واخله او ما غواړه لیونۍ په زیارتونو باندې ګرځه ما غواړه لیونۍ په زیارتونو باندې ګرځه ما غواړه لیونۍ د دعاګانو نه کار واخله او په مونږه ترې نه ډازې کوه مونږه ترې بهر کا په مونږه ترې نه ډازې کوه مونږه ترې بهر کا مورچې پرېږده زمونږ د قلاګانو نه کار واخله مننه او دغه غزل چې هغه په خپل په ځان مینه وه هغه مړه د چا هم نه وه په ځان مینه وه هغه مړه د چا هم نه وه هسې خو ما هم وي زما ده خو زما هم نه وه مننه او ما ته د نورو لیونو په نسبت ډېر تکلیف و ما ته د نورو لیونو په نسبت ډېر تکلیف و زه هغه وم چې په نصیب کې مې صحرا هم نه وه مننه او یو زوړ ټوپک و او هغه هم رانه تاوړی و یو زوړ ټوپک و او هغه هم رانه تاوړی و نو غل به نه راتلو زمونږ خو قلا هم نه وه مننه یو زوړ ټوپک و او هغه هم رانه تاوړی و نو غل به نه راتلو زمونږ خو قلا هم نه وه او زه یې د ځمکې نه اسمان ته خیجولی شومه زه یې د ځمکې نه اسمان ته خیجولی شومه خو بس په خوله کې یو دوه ټکي دعا هم نه وه مننه زه یې د ځمکې نه اسمان ته خیجولی شومه خو بس په خوله کې یو دوه ټکي دعا هم نه وه یو داسې وخت چې مې هر ارمان ژوندی ګرځېدو ابراهیم وایي یو داسې وخت چې مې هر ارمان ژوندی ګرځېدو یو داسې وخت چې مې یو ارمان کې سا هم نه وه مننه او مقطع به پکې چې ستا د ودان ژوند لا تر اوسه په تیارو کې گیر دی ستا د ودان ژوند لا تر اوسه په تیارو کې گیر دی سپوږمۍ په مخ کې د یوه کرښه رڼا هم نه مننه ستا د ودان ژوند لا تر اوسه په تیارو کې گیر دی سپوږمۍ په مخ کې د یوه کرښه رڼا هم نه وه د خولې نه به مې خود درته خیرې راختي د خولې نه به مې خود درته خیرې راختي په زړه به مې نری نری دانې راختي او مننه بس بیا به مازدیګر تیرو بس بیا به ماښامې و بس بیا به مازدیګر تیرو بس بیا به ماښامې و چې ته به د ګودر نه راختې او چا مړې نه کړې نو دغه دی ورونه ترې خواره شو چا مړې نه کړې نو دغه دی ورونه ترې خواره شو د هغه غره د سر نه به لمبې راختي او دغه غزل چې په چغو چغو ورته مړ مې کو ځان نه ودرېږي په چغو چغو ورته مړ مې کو ځان نه ودرېږي او ځان یې کوڼ کړی دی روان دی جانان نه ودرېږي او که د موسم ماهران هم وایي چې وبدرېږي که د موسم ماهران هم وایي چې وبدرېږي خو د حالاتو د سکروټو باران نه ودرېږي مننه که د موسم ماهران هم وایي چې وبدرېږي خو د حالاتو د سکروټو باران نه ودرېږي او شعر پکې و چې مړه د خپلې کمزورۍ احساس یې وکړو راته مړه د خپلې کمزورۍ احساس یې وکړو راته وروستو یې پرېښودم ماته یاران نه ودرېږي مننه او سچل خو دی په هر زیارت باندې مې وګرځو سچل خو دی په هر زیارت باندې مې وګرځو سچل خو دی په خپلو خپو مې ارمان نه ودرېږي سچل خو دی په هر زیارت باندې مې وګرځو سچل خو دی په خپلو خپو مې ارمان نه ودرېږي او په بام ودرېږي
دا منمه خو چې زه نه یمه په با مدریږي دا منمه خو چې زه نه یمه په با مدریږي خو د مخکې په شان نه ودرېږي او مختوه پکې چې ودانه تا داسې خبرې پکې کړي دي چې ودانه تا داسې خبرې پکې کړي دي چې خلک به څنګه ستا غزل ته حیران نه ودرېږي. ډېره مننه ودان صاحب چې موږ له مو وخت راکړو، موږ له مو ټایم راکړو. د مینو جهان مننه کوم او ملګرو په خپلو دعاګانو کې مو یاد ساتئ. د الله په امان.